الحمدلله موږ په ټولو ولایتونو کې ملګري لرو. مخکې ما خبره عرض کړه چې څومره مجاهدین موږ لرو، مسؤلین دي که کشران دي که مشران دي، یو هم په دې جریان قانع نه دی. نو دوی ته ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو زموږ تاسو سره تعهد دی، زموږ تاسو سره ملګرتیا ده، تاسو زموږ وعده ده په څه شي باندې الله په دین باندې په شرعي نظام باندې بلکل 100% که زموږ نه مطمئن اوسئ. د اسلامي امارت هغه اصولي او قانوني او شرعي چې څونه غوښتنې مطالبې دي هغې ته موږ تیار او آمده یو او د هغې منلو ته سر په سترګو موږ تیار او آمده یو. تاسو ته ډاډ ورکوو د خپل طرفه، د خپلو ملګرو مجاهدینو له طرفه، د خپل قوم او ولس له طرفه تاسو مطمئن اوسئ. انشاءالله تعالی چې تر څو ژوندي د الله د دین دپاره، د شرعي اسلامي نظام دپاره، اسلامي امارت دپاره به خپل جهاد او مبارزه جاري ساتو. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. نبايع أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخنزادة على السمع والطاعة في